اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانو دوستانو، موږ نن غوښتل چې تاسو ته په بریډینګ ویلیو یا په بیولوژیکي ارزښت باندې لږ څه ناڅه معلومات درکړو. بریډینګ ویلیو یا بیولوژیکي ارزښت د عموما د غویانو په انتخاب کې ډېر زیات رول لري، او کله چې موږ پروژینه ټیسټ کوو او یا جینومیک ټیسټ کوو نو په هغې کې چې د یو غوی بریډینګ ویلیو یا بیولوژیکي ارزښت معلومي چې په هغې اساس باندې موږ کولی شو چې ووایو چېرې دا غوی په کومه اندازه باندې د کومو خصوصیاتو انتقال کوونکی دی. نو عموما 50 نه تر 80 پورې خصوصیات چې دي دا ټول محاسبه کېږي او د هغې نه وروسته د هغوی ارزښت انتخاب د هغوی ټول مجموع ارزښت چې دی دا په بیولوژیکي ارزښت کې معلومیږي. نو اوس مثال درکړم، یو غوی دی، مثلا دا یو غوی دی، صحیح ده. نو د دې فارمول داسې دی چې بي وي ایکس 2 قوس شروع ایکس 0 بار او بیا منفي هرډ یا د ګلینا ایکس بار. مثلا د دې غوی سپاره موږ واغېستل، په دغې غواګانو باندې مې استعمال کړه، د دې نه کمې راغلې، دا لورګانې مثلا راغلې، صحیح ده، دا لورګانې ته راغلې. اوس د دې خاطره چې اوس موږ مثلا غواړو چې خصوصیات معلوم کړو، نو د خصوصیات د معلومولو دپاره فرض کړئ داسې دی چې د لنګون نه وروسته دغه غواګانې کمې وي زر بېرته غویمه کېږي. مثلا که چېرته موږ وګورو که په دغې غواګانو د ګلې اوسط 80 ورځې، یعنې د 80 ورځې وروسته غویمه کېږي، او د دې غوی په استعمالېدلو سره د دې لورګانې 80 ورځې چې دی 10 ورځې مخکې چې دی دا غویمه شي، نو څنګه کولی شو چې د دې بیولوژیکي ارزښت معلوم کړو چېرې په دې کې کومه اندازه من تغییر دی. نو دا بي وي ایکس 2 اویا منفي 80 او دا په دې کې ضربه اوس هم راځي، دا منفي 20 راځي. د دې منظور دا دی چې دغه غویه چې دی د لورګانې به دغه نمسی چې دي دا به تقریبا د لورګانې چې دي لورګانې چې دي دا به د دې غواګانو په پرتله باندې د خپلو مورګانو په پرتله باندې د 20 ورځو په اندازې باندې مخکې د وخت نه چې دی د کمې 80 ورځې اوسط د دې نه به څه کېږي، دا غویمه کېږي او وار به راوړي. اوس دغه 20 چې دی بیا عموما چې دا بیا موږ کله بل غوی سره یوځای کوو نو بیا نیم خصوصیات د ده نه ورځي او نیم د چی نه ځي، نیم د پلار نه ځي. نو موږ چې کله په ویجي جینیټیک کې یا په جرمني ویجي جینیټیک ستنو کې او یا مثلا په کوپکس کې هلته د غویانو انتخاب کېږي، نو په هغې کې تقریبا 150 یا 160 خصوصیات دغسې نیول کېږي او د هغې ارقام کټلاګ ته راځي، هغه کتابچې ته راځي او د کتابچې نه چې دی بیا موږ لیدلی شو چې کوم غوی په کومه اندازه باندې. د غویانو په انتخاب کې د لف سپین غر ذاتي مالداري شرکت تخصصي تجربه لري او پوهېږي چې کوم غویه په کومه اندازه باندې کولی شي مثبت تغییر رامنځته کړي.